سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تېرېږي. ټول ناول تاسو ټوله ته د دې بابرکتې او د رحمتونو میاشت روژې مبارکي وایم. هغې نه بعد زمونږ نننی چې کوم درس دی 9 درس چې کوم دی هغه په اډجکټیو پوزیسیو باندې دی. دا څه ته وایي، د دې موږ سره په فرانسوي ژبه کې کوم دي او د دې استعمال څنګه دی. دا نننی یو ډېر مهم یو ضروري درس دی، ځکه دا موږ روزمره ژوند کې داسې ډېرې خبرې کوو چې موږ ته دې شیانو استفاده ترې کوو، ضرورت یې او دا باید استعمال کوو. اول دغه دوه لفظه زر ته تقسیموم، یو لفظ درته تشریح کوم، یو لغت چې تاسو صحیح پوه شئ. اډجکټیو باندې ما ویډیو هم کړې وه مخکې، تاسو که زما وروستنۍ ویډیوګانو درسونو ته لاړ شئ نو په دې ما ځان ته ویډیو کړې، تاسو هغه هم ویډیو کتلی شئ، تاسو بهتر پوه شئ. اډجکټیو وایي اسم صفت ته، یعنی هغه اسمونه، هغه لغات چې کوم د یو اسم د یو ناون تعریف کوي. صحیح دی؟ که زه وایم چې دغه یو ځوان تکړه دی، یو هلک تکړه دی، با استعداده دی، نو دا د دغه ځوان د دغه کس تعریف کول دي. صحیح دی؟ یا دغه هلک اوږد دی، دغه هلک وړوکی دی، دغه نو دا ټول چې کوم دي د هغه ټول هغه اسمونه دي، هغه لغات دي چې کوم د دغه ناون تعریف کوي. صحیح دی؟ بیا پوزیسیو وایي یعنی ملکیت ته وایي، یو شی چې ستا ملکیت. صحیح دی؟ نو اډجکټیو پوزیسیو دواړه چې یو ځای کې، نو دا هغه اډجکټیو هغه اسمي صفتونه دي چې کوم ستا هغه ملکیت ښیي. صحیح دی؟ یعنی هغه لغات چې کوم ستا ملکیت ښیي. مثال دغه موبایل زما دی. صحیح دی؟ هغه پن زما دی. صحیح دی؟ نو زما دی، دغه موبایل ستا دی، زما دی، دا ملکیت ښیي. صحیح دی؟ نو ستا دی، زما دی، د هغوی دی، د هغه دی، دې ته موږ اډجکټیو پوزیسیو وایو. صحیح دی؟ دې ته فرانسوي ژبه کې څه وایي او د دې استعمال څنګه دی، دا نننی زموږ درس دی. صحیح دی؟ نو راځئ چې مخکې ځو. وبخئ. ښه، دلته ما یو چارت جوړ کړی دی او د دې چارت کې ما اول سر کې په انګلیسي کې هم درکړي دي. بل تاسو له ما مخکې یو خبره کړې وه چې هر کله تاسو یو نوی لفظ په فرانسوي کې زده کوئ، یو نوی لغت زده کوئ، نو هغه تاسو دا هم ورسره زده کوئ چې دغه مذکر دی که مؤنث دی، د دې غټ رول دی. صحیح دی؟ په هر ځای کې لکه تیر شوو درسونو کې هم موږ مذکر مؤنث ډېر ذکر کړی و. یعنی هر مخکې چې تاسو څومره ګرامر کې ځئ یو سټرکچر جوړوئ یا استعمال کوئ، مثال د دغسې ضمیرونو یا د لغاتو یا د اسم صفاتو نه، هغه به تاسو د ماسکولن او د فیمینن یا د مذکر او مؤنث مطابق تاسو استعمالوئ. نو دلته هم ما تاسو که سر کې وګورئ چې هغه ناون چې کوم واحدي او مذکري جمع مې ورسره لیکلې ده، وایل یا واول یا د اش نه شروع کېږي، نو هغې دپاره دغه اولنۍ چې کوم لست دغه موږ اډجکټیو پوزیسیو استفاده ترې کوو. بیا دویم کې که تاسو وګورئ یا دریم کې چې راځي، یا انګلیسي نه علاوه دویم کې فیمینن سنګولیر، هغه چې فیمینن یعنی مؤنثي او واحدي، هغې دپاره موږ څه استعمالوو. او دریم چې کوم دی پلوریل، یعنی چې جمع پلوریل وبخئ، یعنی چې جمع یې، هغې دپاره موږ کوم اډجکټیو پوزیسیو استفاده کوو. نو دغه چارت کې ما درته ښودلي که تاسو اولني کالم کې وګورئ، هغه ما انګلیسي کې لیکلی مای، زما، یور، ستا، هیز، هر، اټس، د هغه یا د هغې، اور، زمونږ، یور، ستا، دیر، د هغوی. بیا دویم چارت کې اوس تاسو وګورئ، زه په یو باندې ځم، تېرېږم، تاسو تکراروم چې تاسو پوه شئ. او دویم چارت کې چې کوم دی، دا چې هر کله تاسو سره یو ناون یې، هغه ماسکولن مذکر یې او هغه واحدي، صحیح دی؟ نو هغې سره به تاسو دغه لیکئ. بل ما جمع ورکړی چې کله یو لغت، یو ناون د وایل واول سره شروع شوی یا د اش سره اچ سره شروع شوی، هغې ته به هم تاسو د دغه اډجکټیو پوزیسیو نه استفاده کوئ. صحیح دی؟ دا کوم دي زه دا تاسو ته وایم. لکه ګوره اولینه مون مطلب مای، زما، تون ستا، سون د هغه یا د هغې. صحیح دی؟ نوتخ د زمونږه، اوتخ د ستاسو یا د ستا، لغ د هغوی چې ډېر دي جمع دي. صحیح دی؟ نو دا اولنی چې کوم موږ سره کالم دی هغې کې و، د هغه دپاره موږ استعمالوو چې کوم موږ سره مذکري او واحدي یوي، بل یا د واول سره یو لغت شروع شوی، یو ناون شروع شوی، یا د هاش سره، هغې سره موږ دې نه استفاده کوو. صحیح دی؟ نو دا خبره یاد ساتئ. بل دریم کالم ته راځو، فیمینن سنګولیر، چې کوم د مؤنث واحد سره ترې موږ استفاده وکړو، هغه کوم دي؟ اولنی ما یعنی د زما، تا د ستا، س د هغې یا د هغه،
نطخ د زمنګه، اوتخ د ستا یا ستاسو، لغ د هغوی. صحیح ده؟ وبښئ اوتخ مطلب ستاسو. لکه دغه تا او وتخ یا دکې مخکې ما تاسو ته ویلو چې د باندې ما ویډیو کړی و چې یعنی د فارمل او انفارمل هغه دغه هم شته دی. یعنی یو اوتخ چې کوم دی فارمل لپاره استعمالیږي یعنی رسمي، بل ډیر د پاره ته هم استفاده کولای شي. تو چې کوم دی دا منګه چې انفارملی او کله یو کس نو هغه د پاره ته منګه انفارمل یعنی غیر رسمي. یعنی غیر رسمي کله تاسو غیر رسمي یو د چا سره خبرې کوي، غیر رسمي معنی دا ده چې یعنی ملګری یا تاسو پیژنګلوي، تاسو ملګری، تاسو خپلوانی، تاسو فامیلی. او فارمل دا معنی چې تاسو اداراتو کې ته استفاده کوي چیرته دی نه یا بل د څه کسر تاسو نه پیژنئ. صحیح ده؟ نو هغه وخت کې بیا لکه موږ ډیر لکه فارمل یعنی رسمي غږیږو، رسمي خبرې کوو، نو بیا د اوتخ نه استفاده کوو. صحیح ده؟ دریم ته براسو فلوغیل یعنی جمع. هر کله چې دلته بیا جمع چې کله راشي په دې کالم کې بیا مذکر مؤنث دومره رول نه لري. که هغه مذکر کې منسی جمع موږ ورته دا استعمالو. صحیح دی؟ اولنې می مطلب زما، ته ستا، س د هغه یا د هغوی، نو یعنی زمنګه، وو د ستاسو، لغ د هغوی جمع د پاره. صحیح دی؟ نو دا موږ سره اجکټیو پوزیسیو دی. صحیح دی؟ په دغه چارت کې تاسو ته ما تشریح کړی دي، جدا کړی دي. هر کله هم چې تاسو اجکټیو پوزیسیو نه استفاده کوئ باید تاسو وګورئ چې کوم ناون سره دا استعمالوي چې هغه مذکر واحد دی یا مؤنث واحد دی یا جمع دی. صحیح دی؟ نو دا باید تاسو په ذهن کې. صحیح دی؟ اوس ما د دې نه استعمال کړی څه مثالونه مې جوړ کړي تاسو لپاره چې تاسو اسانه په دې باندې پوه شئ. صحیح دی؟ نو راځئ چې مخکې ځو. ښه، دلته اوس ما در تاسو ته مثالونه جوړ کړي دي. صحیح دی؟ لکه اولنی مثال دی مون ستیلو ای غوژ، زما قلم چې کوم دی دا زما قلم چې کوم دی هغه سور دی. یعنی زما مون ستیلو مطلب دا زما ملکیت دی. مون چې کوم دی دلته دا پوزیسیو اجکټیو پوزیسیو دی. صحیح دی؟ ستیلو چې کوم دی دا یو دی، جمع نه دی، بل دا ماسکولن دی. صحیح دی؟ ماسکولن دی یعنی مذکر دی. نو ځکه ما دلته مون ستیلو ای غوژ راوستلی دی. صحیح دی؟ نو دغه چې کوم اجکټیو پوزیسیو دی دا ما په بل رقم په سور رنګ کې اچولی چې تاسو دا ووینئ. صحیح دی؟ نو همداسې راځئ نور بیا ورسره نور هم ماته استفاده کړي. دویم مثال ton stylo est rouge، son stylo est rouge، notre stylo est rouge، votre stylo est rouge، leur stylo est rouge. mon stylo est rouge زما قلم سور دی، ton stylo est rouge ستا قلم، son stylo est rouge د هغې یا د مثال د هغه یا د هغې مطلب که جلکۍ هغې ته ما استفاده کولی شي، که هلک هغې ته هم استفاده کولی شي. ای غوژ notre stylo زمنګه ای غوژ، autre stylo ای غوژ ستاسو، le stylo ای غوژ د هغوی جمع یعنی 3-4-5 کسان هغوی. صحیح دی؟ نو دا و د اولني چې کوم کالم موږ سره و د هغې مثالونه. صحیح دی؟ mon ton son notre votre leur، mon ton son notre votre leur. نو دغسې تاسو دا زده کوئ، یاد کوئ. صحیح دی؟ نو دا دی موږ سره اجکټیو پوزیسیو. مخکې ځو بل مثال دی. دلته اوس ما بل یو مثال راوړی دی چې کله موږ سره مؤنثي نو بیا به موږ مؤنثي هغه سره موږ څه استعمالوو هغه جدا خبره وبښئ. دلته ما یو مثال راوړی دی، یو بل اضافي یو مثال مې راوړی چې ما تاسو ویلي چې یو واحد او واحدي او مذکري نو تاسو به ورسره دغه mon ton son notre votre leur استعمالوي. دویم ورسره ما لیکلو چې هر کله یو لغت واول سره شروع کیږي، وایل سره یا هش اچ سره شروع کیږي، نو هغه سره به هم تاسو دې نه استفاده کوئ. نو دلته که تاسو وګورئ موږ د ای سره د وایل سره د استفاده شوې ده ایکول، نو ځکه ورسره مقه موږ اولنی چې کوم کالم ما هغه راوړی دي. صحیح دی؟ اولنی چې کوم کالم کې موږ ورکړي چې ماسکولن واحد سره، خو دلته بیا موږ سره چې کوم د ایکول اصل کې دی مؤنث دی، خو ولې دلته د وایل نه شروع شوی دی نو ځکه موږ مونتون ورسره راوړی. صحیح دی؟ نو زه درته وایم مون ایکول ای ګراند، زما مکتب چې کوم دی مکتب هغه غټ دی. ton ایکول ای ګراند، son ایکول ای ګراند، notre ایکول ای ګراند، autre ایکول ای ګراند، leur ایکول ای ګراند. ایکول چې کوم د خپله مؤنث دی، خو ولې ورسره موږ مون ton son autre notre leur راوړی ځکه چې دا د وایل سره شروع شوی دی.
نو دا یو بل اضافي مثال مې تاسو سره چې تاسو بهتره پوه شئ. نو مونتون سون به تاسو هغه وخت کې استعمالوئ مونتون سون نطخ ودخلغ چې کله مذکري او واحدي یو او د واول یا د اچ سره شروع شوی. نو دا د واول سره شروع شوی نو ځکه مور سره هغه راوړه. صحیح دی؟ ښه مخکې ځو. ښه اوس د مؤنث کالم ته راځو. هر کله چې موږ سره مؤنثي او واحدي یو وي نو بیا به موږ څه استعمالو؟ دا ما سور رنګ کې ورکړی مثال c'est ma maison, this is my house، دا زما کور دی. صحیح دی؟ نو میزو چې کوم د مؤنث دی نو موږ ما راوړی دی. صحیح دی؟ c'est ta maison، دا ستا کور دی. c'est sa maison، دا د هغې یا د هغه کور دی. c'est notre maison، دا زمونږ کور دی. c'est votre maison، دا د هغوی د هغه یا د هغوی کور دی. c'est leur maison، دا د هغوی یعنی جمع ډیرو هغوی کور دی. صحیح دی؟ نو دلته چې کوم دغه ما پوزیسیو اجکټیو پوزیسیو دی هغه سور رنګ کې دی، خپل جدا رنګ دی. صحیح دی؟ نو دلته موږ سره واحد دی بل مؤنث دی نو ځکه موږ دا راوړی. صحیح دی؟ زه بیا تکراروم c'est ma maison، c'est ta maison، c'est sa maison، c'est notre maison، c'est votre maison، c'est leur maison. ښه تا مخکې ما ویلي چې کله یوي او انفارملی غیر رسمي هغې دپاره ته استفاده کوو. اوتخ چې ډیري مثال کسان ډیر یو ته ورته مخاطب یا مثال فارمل یو کس ته نه پیژني یا اداراتو کې اول ځل سره د هغه دپاره بیا موږ لږ فارمل دغه نه استفاده کوو نو بیا اوتخ راوړو. صحیح دی؟ دغه تاسو ذهن کې ونیسئ. مخکې ځو. ښه اوس دلته ما د جمع دپاره اخري چې موږ سره کوم کالم و د هغې جمع دپاره دلته چې هر کله جمع یې که دا مذکري که مؤنثي فرق نه کوي ولې جمع چې نو بیا موږ دا پوزیسیو اجکټیو راوړو. هر کله چې تاسو ملکیت ښیي نو بیا موږ دا راوړو. صحیح دی؟ mes livres sont dans le sac، زما کتابونه مې مطلب زما کتابونه په بیگ کې دي. صحیح دی؟ په ساک کې دي. tes livres sont dans le sac، ces livres sont dans le sac، nos livres sont dans le sac، vos livres sont dans le sac، leurs livres sont dans le sac. نو دلته اوس دا فرق نه کوي چې دا لیڤر کتابونه چې کوم دی که مذکر دی که مؤنث ولې جمع دی. تاسو وګورئ موږ ورسره هغه لیف کې اسم ورسره راوړی نو دا جمع دی. نو ځکه موږ ته دا مهم دی چې که مذکر وي که مؤنث دا مهم نه دی ولې چې جمع نو بیا موږ دا پوزیسیو اجکټیو پوزیسیو راوړو. وبخئ. صحیح دی؟ زه بیا تکراروم mes livres sont dans le sac، tes livres sont dans le sac، ces livres sont dans le sac، nos livres sont dans le sac، vos livres sont dans le sac، leurs livres sont dans le sac. صحیح دی؟ نو ملګرو دا اوس موږ نننی درس چې کوم په اجکټیو پوزیسیو باندې ملګرو تاسو پریکټس وکړئ، دغه چارت در سره وګورئ، دغه یاد کړئ او استفاده ترې وکړئ. څومره چې تاسو دغه لغاتو دیو نه استفاده کوئ هغومره به ستاسو زده کېږي. هر کله چې تاسو ملکیت ښیئ چې دغه شی زما دی، دا ستا دی، دا د هغې دی یا دا د هغه دی یا دا د هغوی دی نو بیا به موږ د پوزیسیو اجکټیو پوزیسیو نه استفاده کوو. صحیح دی؟ نو پریکټس وکړئ، د خپل ملګرو سره د نه استفاده وکړئ او دا استعمال کړئ. صحیح دی؟ بل بیا دا یو خبره ته کوم هر کله چې تاسو یو نوی لغت زده کوئ نو تاسو د هغې ماسکولن او فیمینن یعنې مذکر مؤنث هم تاسو ځان پې پوه کړئ او زده کړئ. مننه ملګرو، تر بل درسه پورې ښه وخت. ابینتو.